مدینه ښار بشارونو کې سالار د جانان پکې مدار بشارونو کې سالار د جانان پکې مدار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، په جنت کې یو تر ټولو ارزښتمن ښکلی او ستر کار د الله رب العزت دیدار او د الله رب العزت لیدل دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنتیان به د خپلو عملونو په برکات جنت ته ننوځي او بیا به د دنیا د جمعې ورځې په اندازه هغوی ته وخت ورکړی شي چې هغوی د الله رب العزت دیدار او د الله رب العزت دیدن وکړي او هغوی به بیړه وکړي. د الله رب العزت عرش به د هغوی د سترګو په وړاندې را څرګند شي او د جنت له باغونو نه به په یوه کې راښکاره شي. د یاقوتو، مرواریدو، طلا او نقرې منبرونه به کیښودل شي. د هغوی تر ټولو ټیټ او ښکته به د مشکو پر غونډۍ باندې کینی په داسې حال کې چې پر چوکیو ناست خلک به یو بل له ځانه په څه ځای کې نه بولي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې وکړې نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله موږ به خپل رب ووینو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هوکې ولې تاسې د 14مې سپوږمۍ په لیدو کې شک لرئ؟ صحابه و کرامو وویلې نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل همدغسې د خپل رب په لیدو کې خپل فکرونو ته د شک لارې مه پرانیزئ او شک ته لار مه ورکوئ چې ستاسو ذهنونو ته لار پیدا کړي او په هغه مجلس کې به هیڅوک داسې نه وي چې الله دې له هغو سره خبرې ونه کړي. په دې مجلس کې چې څومره کسان ناست دي چې هغو ته د الله رب العزت دیدار نصیب کیږي نو الله رب العزت به له ټولو سره خبرې کوي ان تر دې پورې چې له هغوی څخه به کم یوه ته ووایي ای پلانیه او د پلانې زویه هغه ورځ دې په یاده ده چې داسې او هسې خبرې دې وکړي. هغه سړی به په ځواب کې ورته ووایي ای زما پروردګاره ولې تا زه ونه بخښلم؟ الله رب العزت به ورته وفرمایي هوکې ما ته وبخښلې زما د بې حده او بې اندازې مغفرت له مخې تر دې مقام او منزلته پورې رسېدلی. په همدې وخت کې به وریځ د هغوی په سر ولاړه وي او د عطرو باران به پرې شیندي چې تر اوسه پورې به یې د دغسې عطرو ښکلی بوی تر پوزو نه وي حس کړی. الله رب العزت فرمایي هغو انعامونو په لورې ورشئ چې درته تیار کړي مې دي او هر څه مو چې زړه غواړي هغه در سره واخلئ. بیا به هغه ښار ته ورشو چې د فرښتو څخه ډک دی. په هغو کې به داسې څیزونه وي چې بیلګې به یې سترګو لیدلي نه وي، غوږونو به اورېدلي نه وي او په زړونو کې به راتیر شوي هم نه وي. نو هلته چې هر څه وغواړو هغه به راته راوړل شي. هلته پلورل او پیرودل نشته. هغه بازار کې به جنتیان له یو بل سره خبرې کوي. د لوړې مرتبې خاوندان به د ښکتې مرتبې خاوند ویني او د هغو د جامو په لیدو به حیرانیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث په آخر کې داسې راغلی کله چې خاوندان خپلو میرمنو ته راوګرځي نو میرمنې به ورته ووایي ښه راغلاست، د مخکې په نسبت ښکلي او خوشحاله راغلی یئ. هغوی به ورته په جواب کې ووایي نن د ستر پروردګار په وړاندې کېناستو نو باید همداسې ښکلي او خوشحاله راغلی وی.
الله رب العزت د جنت زموږ نصیب کړي او وروسته د دې د الله رب العزت په جنت کې د خپل دیدار زموږ نصیب کړي. نو راځئ درنو اوریدونکو هغو ښایسته او نیکو عملونو ته مخه کړو چې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه مو کړې وي تر څو مو رابطه له الله سره ټینګه شي، جنت ته لاړ شو او د الله رب العزت دیدار مو نصیب شي په همدې هیله. حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سورت یونس دا آیت تلاوت که للذین احسنوا الحسنى وزیاده. کومو کسانو چې د ښو چارو لاره غوره کړه د هغو لپاره ښېګڼه ده او زیاته مهرباني. نو وی فرمایل کله چې جنتیان جنت ته او دوزخیان دوزخ ته ننوځي نو یو آواز کوونکی به آواز وکړي ای جنتیانو له تاسو سره الله ژمنه کړې وه هغه غواړي چې خپله ژمنه پوره کړي. جنتیان به ووایي د څه شي ژمنه؟ ولې الله رب العزت زموږ د عملونو تله درنده نه کړه او موږ یې سپین مخي نه کړو او موږ یې جنت ته داخل نه کړو او له دوزخ نه خلاص نه کړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله له مخې به پرده لرې شي او هغوی به الله رب العزت ته وګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په الله قسم هیڅ شی به د هغه په اندازه ښکلې مینهناک نه وي او د هغوی سترګې به ترې د روښنایي توب نه واخلي. الله رب العزت دې په جنت کې د خپل دیدار زموږ او ستاسو نصیب وګرځوي. له همدې امله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تل لپاره دا دعا کوله. د مسلم حدیث دی ای زما پروردګاره ستا د څیرې له لیدو څخه د خوند اخیستو او ستا د دیدار شوق له تا نه غواړم. که په دنیا کې موږ د لمر لویدو او یا د لمر راختو په وخت کې مشرق او مغرب ته وګورو نو له ځان سره وایو ای الله څومره ښکلې منظره ده. په داسې حال کې چې دغه دنیا د الله لپاره لکه د ماشي د یو وزر په اندازه هم ارزښت نه لري. نو ستاسې نظر د خپل ښکلي خالق او هغه ته د کتو په اړه څه دی؟ هغه زړه ته به څه ورپېښیږي چې هغه د خپل پروردګار دیدار باندې خوشحاله شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا ته بیرته ورګرځو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیلې په هغه مجلس کې به داسې هیڅوک هم پاتې نشي چې الله رب العزت ورسره خبرې ونه کړي. له ټولو سره به الله خبرې کوي. الله رب العزت به په جنت کې له ټولو جنتیانو سره په داسې حالت کې خبرې وکړي چې له هغوی ټولو څخه به راضي وي. تاسې څه فکر کوئ چې الله رب العزت به په خبرو کې تاسو ته څه وایي؟ هغه به وایي ای فلانیه او د فلانی زویه هایا هغه فلانی ورځ دې په یاده ده چې داسې دې وویل او ګناه دې وکړه؟ بنده به ورته ووایي ای زما ربه ای زما پروردګاره ولې تا زه ونه بخښلم؟ الله رب العزت به ورته وفرمایي هو ای زما بنده ته زما د بخښنې له امله دغه ځای ته رارسېدلی. جنت همدغه دی چې موږ یې په اړه بحث وکړو. موږ ټول په دنیا کې د نیکمرغۍ په لټه کې یو خو بشپړه نیکمرغي په دنیا کې نشته. دنیا فانی او زوالی ده. ریښتینې نیکمرغي په جنت کې ده او جنت هماغه دی چې موږ یې ښکلاوې درته په څو خپرونو کې بیان کړي. جنت ته به هیڅوک هم داخل نشي مګر په داسې حالت کې چې له ګناه څخه به پاک وي. تاسې باید په دې باندې وپوهیږئ چې جنت د هغو کسانو لپاره الله رب العزت پیدا کړی چې پاک او خالص خلک دي او هغه خلک چې له نورو سره په دنیا کې چل کوي، کینه کوي، حسد کوي، غیبت کوي او یا هم له خلکو سره په بده توګه چلند کوي، هغوی نشي کولی چې جنت ته داخل شي. له پاک او بیریا انسان نه پرته بل هیڅوک هم جنت ته نشي داخلیدلی. د دې خبرې دلیل د الله رب العزت دغه قول دی لکه چې په سورت زمر کې فرمایي سلام علیکم
طبتم فادخلوها خالدین. سلام دی وي پر تاسو، ډیر ښه راغلاست، ننوځئ په دې کې د تل لپاره. کله چې جنتیان جنت ته ننوځي نو د الله رب العزت له طرفه هغوی ته ویل کیږي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام دی وي پر تاسو، ډیر ښه راغلاست، ننوځئ په دې کې جنت کې د تل لپاره. طبتم یعنی له ګناهونو څخه پاک شوي، معنا دا چې که تاسو له ګناهونو څخه پاک شوي نه وئ نو جنت ته نشوئ داخلیدلی. همدارنګه الله رب العزت په سورة نحل کې فرمایي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هغو له خدای ویریدونکو ته چې کله پرښتې د سپېڅلتیا په حالت کې د هغو ساګانې اخلي نو دا پرښتې به ورته وایي سلام دی وي پر تاسو، د خپلو عملونو په بدل کې ځئ ولاړ شئ جنت ته ننوځئ. پاکی او سپېڅلتیا جنت ته د داخلېدو شرطونه دي. یعنی ستاسو په وجود کې باید د یوې ذرې په شان ګناه او معصیت نه وي. تاسې باید پاک او خالص وئ چې جنت ته داخل شئ. که څوک پوښتنه وکړي چې دغسې به څنګه امکان ولري چې په چا کې د یوه ذره ګناه هم نه وي، په داسې حال کې چې موږ له سر نه تر پښو پورې په ګناهونو کې ډوب یو. آیا د دې معنا دا ده چې هیڅوک به جنت ته نه ځي؟ نه، اصلي مقصد دا نه دی، بلکې برعکس په میلیونو کسان به له عذابه پرته جنت ته ځي. په دې کې شک نشته درنو اوریدونکو چې پاک او سپېڅلي خلک به جنت ته ځي. خو د نورو په اړه یعنی د ګناهګارو خلکو په اړه دا د الله یو لوی رحمت دی چې زموږ لپاره له ګناه څخه د پاکېدو 11 تمځایونه په پام کې نیولي دي، او دا هغه اسباب او وسایل دي چې له هغو څخه په ګټې اخیستنې موږ جنت ته د ننوتو په خاطر ځانونه له ګناهونو څخه پاک کړو. له دغو 11 تمځایونو څخه 4 یې په دنیا، 3 په قبر او 4 په قیامت کې دي. دا به په تفصیل سره واورئ. که په دغو 11 تمځایونو کې تاسې پاک شوئ، تاسې به که د الله رضا و جنت ته ځئ، او که په دغو 11 ځایونو کې پاک نه شوئ او یا لږ تر لږه 1 ذره ګناه هم په تاسو کې پاتې شوه، ستاسو ځای به دوزخ وي. جنت او دوزخ ته د ننوتلو معیار همدغه دی. وروستی تمځای له پل صراط نه مخکې دی، یعنی کله چې له پله څخه د تیرېدو اجازه درکړی شي، یا به تاسې پاک وئ چې له پله څخه به تیر شئ، او یا به پاک نه وئ او په تاسو کې به ګناه وي چې په دې صورت کې به ښکته ور ولیږئ. ای خلکو، پل صراط ته مو پام وساتئ، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پل صراط له ویښته نری او له تورې تیره دی. پل صراط د دوزخ له خولې پیل کیږي او د دوزخ پر سر تیریږي. څوک چې له هغه څخه تیر شي هغوی به د جنت دروازې ته ورسیږي، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به لاس ونیسي او هغه به خپل قصر او خپلې ماڼۍ ته بوځي. دا ځکه چې هغه سړی له پل صراط نه په مخکې پړاوونو کې ځان له ګناهونو څخه پاک کړی و. په دې توګه که څوک له پل صراط نه په مخکې تمځای کې خپل ځان له ګناهونو څخه پاک نه کړي، هغه به له پله نه ښکته اولیږي. الله رب العزت دې موږ له لوېدلو نه وساتي. الله رب العزت دې موږ پاک کړي او الله دې موږ جنت ته ننباسي. او په جنت کې دې الله رب العزت د خپل دیدار زموږ او ستاسو نصیب وګرځوي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې په هغو باندې د خپلو زړونو ساتنه او پالنه وکړو، چې رابطه مو له الله سره ټینګه شي، رابطه مو له شیطان او د دنیا سره پرې شي، تر څو الله رب العزت د دې په برکت موږ او تاسو جنت ته داخل کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته.
درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درنو اوریدونکو که تاسو ته د پاکېدو تمځایونه څرګند شي نو تاسې به خپله ووایئ چې جنت ته تګ به د الله د رحمت له مخې ډیر ساده، آسانه او پریمانه وي او هیڅوک به دوزخ ته ونه غورځول شي. په دنیا کې د پاکي 4 تمځایونه: اول توبه، ننی او تر ټولو ستر تمځای توبه ده. نو د دې پر ځای چې د صراط په پله باندې په 4 یعنې په لاسونو او په پښو روان شو، ښه به دا وي چې په دنیا کې توبه وکړو. الله رب العزت ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړو او د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړو. الله سره دا تعهد وکړو چې زه به بیا ګناه نه کوم او د الله رب العزت نه توفیق وغواړو چې په راتلونکي کې ماته هم د ګناه توفیق مه راکوه. نو لومړنی تمځای او ستر تمځای په دنیا کې هغه توبه ده. که په دنیا کې دې په اخلاص او په عاجزي سره الله ته لاسونه پورته کړل، توبه دې ویستله، الله رب العزت به دې لکه د برق په شان او د بجلۍ په شان په پل صراط باندې تیر کړي او جنت ته به ننوځي. دویم استغفار او بخښنه. د هغو ګناهونو په اړه د بخښنې غوښتنه وکړئ چې ستاسو په یاد نه دي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با په ورځ کې تر 100 ډیر ځله استغفار کوه. څه پروا لري چې په ورځ کې 100 ځله استغفار او د بخښنې غوښتنه وکړو. دا چې ډیر وخت ونیسي ایله نیم ساعت وخت ونیسي، د دې نه خو زیات وخت نه نیسي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معصوم دی، الله رب العزت ورته مخکینی او وروستنی ټول ګناهونه بخښلي دي. هغه د ورځې 100 ځلې د الله رب العزت نه بخښنه وغواړي. ما او تا چې سر تر پایه په ګناه کې غرق یاستو، وخت مو په ګناه کې تیریږي، که د الله رب العزت نه د ورځې 100 ځله استغفار وغواړو څه به هم کم شي. بس دا تمځای دی چې په دې سره الله رب العزت زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کوي. دریم نیک کارونه. نیک کارونه بدي له منځه وړي. کله چې له تاسو نه کم بد کار وشي، ورپسې ښه او نیک کار وکړئ، ځکه چې نیک کار بدي له منځه وړي. ای هغو کسانو چې له پل صراط څخه ډاریږئ، او ای هغه کسانو چې ګنهګار یاست خو نه غواړئ چې د دوزخ په اور کې اولیږئ، داسې مه وایئ چې توبه نشئ کولی. توبه وکړئ او له بدو کارونو وروسته ښه او نیک کار وکړئ، تر څو د ستاسو هغه بد کار په دې نیکي سره پاک شي. یو سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویلې چې ما نه یوه ګناه شوې ده. په همدې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورترېنه مخ واړوه او دغه آیت نازل شو: واقم الصلاة طرفی النهار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. لمونځ د ورځې په دواړو خواو کې او څه د شپې په ساعتونو کې قایم کړه، په حقیقت کې نیکي بدي له منځه وړي. هغه سړي ویلې ای د الله رسوله دا خبره یوازې زما لپاره ده؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا زما د ټول امت لپاره ده چې پر هغو عمل وکړي. کله چې ستاسو نه یو بد کار کیږي نو د بدي نه وروسته دستي تاسو نیکي ته مخه کړئ، تر څو ستاسو دا نیک عمل کفاره شي د هغه بد عمل لپاره او په دې نیک عمل باندې الله رب العزت د ستاسو بدي معاف کړي. نو دریم تمځای په دنیا کې نیک کارونه دي. راځئ بدي پرېږدئ، د الله نه وویریږئ، د پل صراط تیریدو نه وویریږئ، د جهنم نه وویریږئ، نیکو کارونو ته مخه کړئ تر څو چې الله رب العزت موږ ته هلته بخښنه وکړي. څلورم هغه ستونزې او مشکلات چې کفاره کیږي. که کوم بد کار درنه شوی وي او الله رب العزت وغواړي چې تاسو ته په جنت کې ځای درکړي، نو بیا به مو له ستونزو او سختیو سره مخ کوي او په دې توګه مو بخي، یعنی ستونزې او سختی ګالل ستاسو د بدو کارونو کفاره کوي. موږ مصیبتونه د بلاو په نامه پیژنو.
په داسې حال کې چې هغه به له موږ نه ګناوې پاکوي. الله رب العزت تاسو له ګناهونو څخه د پاکولو په خاطر په مصیبتونو کې ښکیلوي. په دې خاطر مو په مصیبت کې ښکیلوي چې له ګناهونو مو پاک کړي. په الله قسم چې موږ په دنیا کې له ګناهونو څخه د پاکېدو همدغه 4 تمځایونه لرو. اول توبه، دویم استغفار، دریم نیک کارونه، او 4م چې کله د الله رب العزت له طرفه په تا باندې مصیبت راځي صبر وکړه. دا د الله رب العزت له طرفه وبله، په دې باندې الله رب العزت ستا ګناهونه معاف کوي. د قبر 3 تمځایونه، که توبه او استغفار مو ونه که، نیکی او ښه کارونه مو هم لږ وي، الله رب العزت په دنیا کې له ستونزو او سختیو سره هم مخ نه کړي او په دنیا کې پاک نه شوې، نو د الله د رحمت غوښتنه به دا وي چې تاسو د قبر په 3 تمځایونو کې له ګناهونو څخه پاک کړي. اول د جنازې لمونځ. کله چې ستاسو په شناختو کې څوک وفات شي، نو د هغه د جنازې لمانځه ته د خلکو په رابللو کې بیړه وکړئ. د خلکو شمیر مهم نه دی، مهمه دا ده چې مؤمنو خلکو ته بلنه ورکړئ. نو په دې صورت کې بیړه کوئ او صالحو او پرهیزګارو خلکو ته بلنه ورکړئ چې د جنازې په لمانځه کې ګډون وکړي. دا ځکه چې د جنازې لمونځ او د هغو خلکو دعاګانې چې د جنازې په لمانځه کې ګډون کړی د مړي لپاره په قبر کې د شفاعت لامل کیږي.